اګزیست سیستم داسې یو سیستم دی چې کوم تجاري هر قسم برخه کې چې کوم د خلکو سره همکاري کوي، صرافي برخه کې نور تجاران چې کوم دي حصه یې اخلي، نو هغه کوشش کولی شي دا اګزیست سیستم دا واخلي. ډېر یو ښه سیستم دی. اګزیست سیستم موږ تقریبا یو نیم کال کې موږ اغوستی او اګزیست سیستم ډېر زیاتې فایدې موږ ته راکړي دي او ډېر زیات زموږ کار یې د 6 کسانو نه 2 کسانو ته راوستی دی. حتی یو کس هم دا چلولی شي چې کمپیوټر سیستم دی ډېر ښه اعلی معیار سره دا جوړ شوی دی او موږ ته ډېر زیات اسانتیاوې را په برخه کړي دي. سیستم موږ ته دومره اسانتیاوې راکړي چې موږ تقریبا په 100% موږ ته کار اسان کړی دی. مخکې به موږ روزنامچه بیله وه، کیشر به بیل حساب کول ده او سیستم موږ سره نو موږ به کتابونو ته خېجول. چې اګزیست سیستم موږ کله واغوستو زموږ کومه کیش به چې مازدیګر کې راوتو هغه په اسانۍ سره وځي. صرف سیستم کې وګورو، هغې نه پس موږ خپل سیف چک وباسو، موږ ته ټول سیستمات سره ته رسوي. بل موږ به روزنامچه په لاس باندې لیکله، هغې نه وروسته چې قلم هم راغوستو بیا به کتابچه او بیا به نورې کتابچې بیا به روزنامچې موږ استعمالول. اګزیست سیستم داسې یو سیستم دی چې موږ صرف کمپیوټر کې هغه ورسره روزنامچې ته زموږ ټول سیستمات ما سیستم سره رسېدلي. نو مازدیګر کې موږ ته هر څه بیلانس هر څه سیستم پوره موږ ته راوباسي. نو ډېر زیات خوشحاله او ډېر یو ښه سیستم دی، باید ټول هېوادوال د هغې نه برخمن شي. حکومت باندې موږ ټول افغانانو دا هڅه ده چې زموږ هېواد خپل اقتصاد باندې مضبوط کړي. موږ غواړو چې هر یو تولیدي هر یو شی دا سیستم نور موږ خپل هېوادوالو ته دا ورکړو چې موږ دا پیغام ورکړو چې دا خپل هېواد کوم اشیا دي دا استعمال کړي. اګزیست سیستم داسې یو سیستم دی چې کوم تجاري هر قسم برخه کې چې کوم د خلکو سره همکاري کوي، صرافي برخه کې نور تجاران چې کوم دي حصه یې اخلي، نو هغه کوشش کولی شي دا اګزیست سیستم دا واخلي. ډېر یو ښه سیستم دی، اعلی معیار سیستم دی او تاسو ته تجارت چې کوم دی هغه د کتابچو نه راځي او تاسو ته به جل کې اچوي. داسې یو سیستم